السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، شپې ورځې مو هم ښې وي. زموږ ټیکنیکل ارمني پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته بیا هیکساډیسیمل نمبر سیستم ورخوستی دی چې په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښایو چې څنګه هیکساډیسیمل نمبر سیستم ډیسیمل ته کنورټ کولی شو، بدلولی شو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې ډیسیمل نمبر کنورټ کړی و، باینري مو ډیسیمل ته کنورټ و، بیا مو اوکټیل ته کنورټ کړی و. نو په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته هیکساډیسیمل نمبر کنورټ کوو. نو هر هغه ملګري چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب کړی، د دوی څخه هیله کېږي زموږ یوټیوب چینل حتما ورسره سبسکرایب کړي چې زموږ دغه خوندورې او مهمې ویډیوګانې دوی ته په خپل وخت سره ورسیږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو زه راځم ووټ پروګرام خلاصوم او تاسو ته دا سوالونه نه پوره عملیات ترسره کوم. ویډیو تر پایه وګورئ او ټکي په ټکي تاسو ته حل کوم او کنورټ کوم یې. تاسو ته ټوله مکمله طریقه ښیم چې په همدې طریقه دا کنورټ کېږي. زه دلته به دا ډاکومنټ نه کلیک کوم. تاسو دلته ملګرو وګورئ، تاسو ته مو بیا د هیکساډیسیمل نمبر هم راخوستی دی چې دا هیکساډیسیمل نمبر دی. تاسو ته زه بیا وایم که څوک د نمبر سیستم سره نه بلد وئ، څوک نمبر سیستم نه پېژنئ، نو تاسو ته موږ په لومړنۍ ویډیو کې د نمبر سیستم ټول پوره معلومات درکړي. تاسو ته مې ټول ټایپونه او ټول د عددونو قاعدې چې نمبر سیستم کوم، ډیسیمل نمبر کوم دی، باینري کوم سیستم ته ویل کېږي او هیکساډیسیمل کوم دی او قاعده یې څه ده، تر څو پورې عددونه دي، دا موږ تاسو ته ټول په لومړنۍ ویډیو کې راخوستي دي. که تاسو هغه ویډیو نه وي لیدلې، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ او معلومات ترلاسه کړئ. زه تاسو ته بیا وایم ملګرو چې هیکساډیسیمل نمبر چې دی د قاعده 16 او دا ټول تر 15 پورې عددونه پکې دي چې د صفر نه شروع تر 15 پورې چې دا ټول 16 عدده کېږي. نو په دا کې ملګرو د نه پیره عددونه په نمبر سره ښودل کېږي او د نه نه لوړ عددونه بیا په الفابیټ حروف سره ښودل کېږي، لکه ABCDEF په همدې طریقه دا ښودل کېږي. نو راځئ ملګرو، زه تاسو ته دلته یو سوال کنورټ کوم هیکساډیسیمل ډیسیمل ته او پوره عملیات ترسره کوم، تاسو یې وګورئ. نو راځو ملګرو، دلته یو سوال لیکو، موږ نمبر لیکو هیکساډیسیمل. زه دلته د کلام پریس کوم چې دغه ایډیټ حالت ته همغه شي، برابر شي. نو دلته به زه انټر ووهم، دلته به یو سوال ولیکم. دلته زه لیکم ملګرو یو هیکساډیسیمل نمبر لیکم، هغه زه کنورټ کوم ډیسیمل ته. نو دلته به موږ ولیکو یو نمبر به ولیکو، مثال 2 اوه، لومړی عدد به د الفابیټ حروف استعمال کو، ا مې ولیکله. دې سره زه هم لیکم چې هیکساډیسیمل. نو تاسو به دلته حتما قاعده لیکئ، ځکه چې زما په موبایل کې په ووډ پروګرام په موبایل کې چې دا هغه ټول پوره سمبولونه نشته پکې، لکه څرنګه چې په کمپیوټر کې دي. نو زه دلته د چې قاعده ولیکم د هغه په ځای هیکساډیسیمل لیکم. نو اوس راځئ ملګرو، تاسو وګورئ دغه موږ اوس کنورټ کوو، چینجوو یې ډیسیمل نمبر ته، هم دغه نمبر. نو دلته به تاسو مساوي ولیکئ ملګرو. نو بیا وایم ملګرو، که تاسو غواړئ چې ویلیو ښي طرف ته ډېره شي نو عدد به د ښي طرف نه راخولی وي، که غواړئ چې ویلیو چپ طرف ته ډېره شي نو عدد به هم د چپ طرف نه راخولی. لکه څرنګه ملګرو چې موږ تاسو ته باینري نمبر کنورټ کوو، تاسو ولیده، که چا لیدلی نه وي تاسو هغه ویډیو هم لیدلی شئ. او اوکټیل مو کنورټ کړ ډیسیمل ته، نو په همدغه طریقه دا هم کنورټ کېږي په همغه طریقه، خو دې قاعده په کات 14 و، د اوکټیل 8 وه، د باینري 2 وه. نو راځئ ملګرو، اوس موږ لومړی کوم عدد راخولی د چپ طرف نه، د ا عدد. نو تاسو به دلته ا نه لیکئ، لاس پې لیکئ، ځکه چې د نه نه پورته شي ا دو بیا په الفابیټ حروف چې ښودل کېږي دا په لاس بدلېږي. تاسو به دلته په فارمولا کې ا نه لیکئ، دلته به تاسو لاس لیکئ. نو زه دلته لیکم لاس، او دلته بیا زه ضرب علامه لیکم. دلته ملګرو د همدغه هیکساډیسیمل نمبر قاعده راخولی 14، لکه څرنګه چې موږ د اوکټیل راخوسته او د باینري مو راخوسته. نو دلته بیا تاسو ویلیو ولیکئ، دلته به ویلیو 0 ولیکئ، ځکه چې موږ غواړو چې ویلیو ښي طرف ته ډېره شي، نو موږ د 0 نه ویلیو شروع کوو. تاسو به دلته ویلیو ولیکئ او بیا به جامع علامه پریس کوئ، وبې لیکئ، او بیا د دویم عدد راخلئ د اووه وله، بیا تاسو دلته ضرب ولیکئ. هر کله مو چې ضرب ولیکئ بیا به تاسو ویلیو راخلئ د همدغه عدد، او بخښئ قاعده به راخلئ، بیا به دلته څه ولیکئ، دلته به تاسو ویلیو ولیکئ په همدا ځای کې. موږ دلته څه لیکو، ویلیو یو لیکو، او بیا به تاسو د جامع علامه ووایئ، دا به ولیکئ، او بیا به تاسو د 2 عدد راخلئ، دا به بیا دلته ضرب ولیکئ، دا به ضرب کوئ بیا څه په 14 کې چې د هیکساډیسیمل قاعده ده. دلته به څه ولیکئ، په توان ویلیو څه 2.
موږ دلته ویلیو هم لیکو. نو اوس راځو ملګرو دا سره حل کوو چې دا اوس څرنګه حل کوو. نو دلته بیا ملګرو مساوي ولیکئ. دلته به تاسو راشئ. اوس د لاس موږ په 14 کې ضربوو. د کومه قاعده چې د هر عدد به په قاعده کې ضربوئ. دلته به تاسو توان ته ګورئ چې ویلي څه وي هغه ویلي مطابق به تاسو ضربوئ. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو د لومړني عدد چې لاس چې د ویلي قاعده چې د 14 ویلي چې د 0 نو چې هر کله ویلي 0 وي هغه عدد تاسو په یو کې هم نشئ ضربوئ او تاسو په خپله هماغه عدد راولئ او راکوزوئ. دلته موږ په خپله د لاس عدد لیکو چې مساوي د A سره دی. نو بیا به د جمع علامه ولیکئ. نو دلته بیا ملګرو اوس د دویم ته وګورئ. دلته د 9 ضرب 14 څه کېږي؟ 9 ور 14 د شول 112. دا موږ څه ور ضربوو؟ 1 ور یې ضربوو ځکه چې ویلي یو. دلته موږ په خپله لیکو چې 112. نو دلته بیا د جمع علامه ووهئ. نو دلته بیا اوس د دریم عدد ته راشئ. د دریم عدد څو دی؟ 2 ضرب 14. 1 ور 14 د 14 2 ور 14 د 22. نو تاسو به داسې نه کوئ چې 2 ور 22 په ضربوئ. تاسو به یو په 2 چنده ضربوئ. تاسو به 14 ور 22 سره ضرب کړئ. 14 ور 22 چې سره ضرب کړو دې نه راځي 1512 عدد ترې جوړېږي. نو موږ به دلته ولیکو 1512. نو بیا به تاسو راشئ. دلته به مساوي ولیکئ. نو اوس به دغه سره جمع کوئ چې دې څخه څو جوړېږي. نو موږ لومړی راځو یو لاس 112 څو کېږي؟ دا د 122 او 1512 دا د 640. نو د دې نه څو 640 کوم نمبر جوړ شو؟ د دې نه ډیسیمل نمبر جوړ شو. موږ د 28 الفابیټ A حروف څخه چې دا هیکساډیسیمل نمبر دی د دې نه موږ 640 ډیسیمل نمبر جوړ کړو او دا ترې جوړ شو. نو زه تاسو ته بل سوال هم یو حل کوم. خدای دې وکړي چې په دا نه ستاسو مزغه خلاص شوي او ستاسو مزغو کار په کړی او څه مو ترې زده کړي او پرې پوه شوي وئ چې په همدې طریقه تاسو کنورټ کولی شئ. نو زه تاسو ته یو بل سوال هم لیکم. باندې هم عملیات ترسره کوم کنورټ کوم چې ستاسو سم مزغه په خلاص شي او تاسو رخ په غور سره همغه ته هم فکر وکړئ. نو راځئ دلته یو بل سوال هم لیکو. دلته یو بل هیکساډیسیمل نمبر هم لیکم. مثال لږ داسې جګ نمبر لیکم F چې دا د هیکساډیسیمل وروستی حروف ته چې د دې څخه 15 جوړېږي. F مساوي 15 سره دی. نو دلته بیا موږ لیکو B چې B مساوي دی 11 سره دی او بیا د 15 عدد لیکو. بیا موږ مثال C لیکو چې C مساوي دی 12 سره دی. نو دا نمبر موږ هم کنورټ کوو غواړو چې کنورټ شي ډیسیمل ته. نو دلته به تاسو لومړی بیا ولیکئ مساوي به ولیکئ. دلته هر کله چې مساوي ولیکله بیا به تاسو د C راوهلئ. د C به تاسو نه لیکئ. دلته به تاسو څه لیکئ؟ 12 به لیکئ ځکه چې د C په 12 بدلېږي. دلته موږ 12 لیکو. دا چې لیکو بیا به تاسو ضرب ووایئ. ضرب علامه مو چې ولیکله بیا به همغه قاعده ولیکئ د هیکساډیسیمل. بیا به توان د 0 به دلته ووایئ. دا موږ په خپله ویلیو 0 کوو. بیا به تاسو د 15 دلته به تاسو جمع علامه ولیکئ. بیا دلته بیا د 15 راواخلئ. دلته بیا ضرب علامه ولیکئ. ضرب نه وروسته بیا تاسو په خپله ویلیو ولیکئ. نو بیا راځو څه لیکو؟ وبهئ قاعده ویلیو لیکو. ویلیو څو؟ یو ویلیو لکه چې نه ولیکئ شوه. نو زه بیا ګورم دلته ویلیو لیکم. دلته بیا زه کوم عدد راخولم؟ جمع علامه لیکم. لومړی جمع به ولیکئ. بیا به کوم عدد راخولئ؟ د بیا د B د څه سره مساوي دی؟ د 11 سره. دلته په خپله 11 ولیکئ. دلته بیا د جمع علامه پریس کړئ. وبهئ ضرب ووهئ. د سوالونه لږ پیچلي دي ملګرو. سړي مزغه پکې ګډوډ شي وبهئ. داسې ووایئ چې د څه رقم داسې ګډوډ پکې وورځي. نو دغه لږ سړي مزغه خامخا پکې ګنځ کېږي. د سوالونه ډېر پیچلي دي. خو تاسو وګورئ سم هم تاسو هم په غور سره ورته وګورئ. زه تاسو ته په صحیح طریقه حل کوم. ضرب قاعده بیا 14. دلته په څه ولیکئ؟ ویلیو به تاسو 2 ولیکئ. نو موږ بیا دلته راخولو د جمع علامه پریس کوو. بیا څه لیکو؟ دلته F وروستنی څه دی؟ F دی. نو F نه څو سره مساوي دی؟ دلته موږ تاسو څه لیکو؟ په خپله 15 د 15 عدد لیکو. بیا ضرب لیکو. ضرب قاعده 14.
ویلیو څه ورکوو 3 ځکه چې ویلیو حروف باذن الله زیاتېږي. نو دلته به اوس راشو دا به اوس څرنګه حل کوو تاسو دې ته هم وګورئ ښه په غور سره یې وګورئ د سولې نه. دلته به مساوي علامه پریس کوئ نو دلته به راشئ د 12 ته 12 ضرب 14 څه کېږي 12 ضرب 14 هغه 12 تاسو په خپله دلته راخلئ ځکه چې 12 خو نه ضربېږي دلته ویلیو 0 ده نو موږ دلته بیا د جمع علامه پریس کوو. نو دلته به ملګرو بیا راشي 15 ور 14 څه کېږي 15 ور 14 اتیا ویلي څه دي یو موږ په خپله هغه اتیا لیکو دلته اتیا. نو بیا به د جمع علامه دلته ولیکئ. نو دلته به راشي د دریم اصول ته ملګرو 11 ور 14 څه کېږي 10 ور 14 د 180 او 11 ور 14 د 180 180 دلته ویلي څه دي دا به تاسو 2 وره تاسو به داسې نه کوئ چې 2 وره 180 تاسو به 14 وره 180 ضربوئ. نو دا موږ په کلکولیټر ضربوو ځکه چې دلته وخت ډېر نه سي ملګرو. زه راځم کلکولیټر ته دلته د کلکولیټر څخه استفاده کوم ځکه چې ویډیو هم نشي ډېره پسې زیاته. نو دلته موږ څه لیکو 180 ضرب 2 نه وبخئ ضرب 14 مساوي دې نه څه عدد جوړ شو 2814. موږ دلته څه لیکو 2814 خو بیا به د جمع علامه پریس کوئ. نو بیا به دلته راشئ ملګرو د وروستي عدد تاسو دا وګورئ دلته 15 ور 14 څه کېږي 10 ور 14 د 180 15 ور 14 د شول اتیا چې ور وچوو 180 ته دا 240 نو دا اوس موږ په 3 کې ضربوو نو په 3 کې موږ څه ضربوو 240 نو دا موږ هم په کلکولیټر کوو دلته رابشئ کلکولیټر ته. نو تاسو یې که په خوله کولی شئ په خوله یې هم وکړئ یا په قلم خو زه دلته اوس غواړم چې ویډیو ډېره پسې زیاته نه شي تاسو ته یې زر حل کړم 3 ضرب 240 مساوي څو سره شول نه موږ خطو شو په دا کې موږ څنګه خطو شو زموږ مزغه به کار پرې کوي دا خو موږ جمع کړل دا خو صحیح شول 15 ضرب هغه 15 ضرب 14 کېږي 10 ور 14 180 خو دا خو رښتیا 3 په 3 چنده کې درسره ضربېږي موږ یو ور په 2 کې ضربوو دغه زه لومړی دې ځای نه ضربوم 15 ور 14 چې موږ په دا کې خو نه وي خطا شوي. دلته راځو زه دلته لیکم 15 ضرب 14 مساوي څو سره شول 240 دا ضرب بیا 14 کوم 14 مساوي څو دا ضرب بیا 14 کوم ځکه چې 2 واره خو ضرب کړل دریم ورته بیا پاته شول موږ مزغه په دا کې ګډوډ شوي نو تاسو ته مې اول وویل ملګرو چې دا سولونه ډېر پیچلي دي بیخي په اندازې پیچلي دي نو خامخا سړي مزغه کار پرېږدي. نو بیا به تاسو دا په 3 کې ضرب کړئ ضرب موږ څه ووایو بیا 14 مساوي نو زموږ څخه ټول سوال ځکه ګډوډ شو چې دلته موږ د دړانګو دلته لیکم 14 ضرب 240 مساوي ضرب د څه لیکو 14 مساوي نو دا موږ په څه کې ضرب کړو دا موږ 3 ور سره ضرب کړل یو ور مې 14 ضرب کړل 15 ور 14 مې 14 ضرب کړل چې نه 240 عدد جوړ شو بیا 240 په 14 کې ضرب کړل چې هغه نه کوم عدد راغی تاسو ولې دلته بیا په 14 کې ضرب کړل چې نه 1440 عدد جوړ شو نو دا عدد موږ دلته لیکو 1440 نو اوس به راشئ دا به سره جمع کړئ دلته به ولیکو مساوي 1280 څو کېږي راځئ کلکولیټر ته لومړی دغه عدد جمع کوو 2814 وبخئ زه خو بیا دلته داخل شوم 2814 دلته جمع علامه پریس کوو جمع 2814 جمع دلته څه عدد و
دلته د څه عددونه پوره شول؟ د 80 او د 12 عدد. موږ دا هم جمع کوو. 80 جمع 12 مساوي، نو دا څه سره 40,348. نو د دې څخه جوړ شو 40,348 ډیسیمل نمبر. نو ملګرو د اف بي 15C کوم چې د هیکسا ډیسیمل نمبر و، د دې څخه هیکسا ډیسیمل نمبر و، د دې څخه ډیسیمل نمبر چې جوړ شو 40,348 نمبر ترې جوړ شو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې په دا ویډیو تاسو پوه شوي وئ. نو تاسو کولی شئ چې هر ډول سوال هیکسا ډیسیمل نمبر چې تاسو کنورټ کوئ ډیسیمل ته، نو په همدې طریقه یې کنورټ کولی شئ. لکه څرنګه چې دا عملیه تاسو ته موږ په ترسره کړه. موږ لږ په دا کې سرګردان شو ځکه چې دا سول ډېر پیچلی دا هیکسا ډیسیمل د دې عددونه ډېر زیات دي او دا چې سره ضربوي جمع کوي دومره هم مزغه سم کار نه کوي او لږ وخت نیسي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو ته کوم مزاحمت نه وي جوړ شوی، تاسو په پوه شوي وئ. نو که کومه پوښتنه لرئ، کوم سوال تاسو سره وي د نمبر سیستم په باره کې یا نوره کوم ویډیوګانو په باره کې، نو تاسو موږ ته لنډ کمنټ هم پرېښودلی شئ. نو ملګرو زموږ چینل د نورو راتلونکو ویډیوګانو لپاره هم حتما درسره سبسکرایب کړئ او سپورټ یې کړئ زموږ یوټیوب چینل. تاسو ته به موږ نوره ډېرې خوندورې او مهمې ویډیوګانې اپلوډوو. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت، ښه ژوند درته غواړم.